زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. پاکستان کرکټ بورډ هند کرکټ بورډ ته ګواښ وکړ. د هند کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې د آی سی سی یا د کرکټ نړیوالې شورا غوښتي وو چې د راتلونکي 2020 اسیایي جام ځای بدل کړي او له پاکستان څخه یې په کومبول اسیایي هیواد کې ترسره کړي چې د دغې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان پخواني لوبغاړي وسیم اکرم سخت غبرګون وښود. د پاکستان کرکټ بورډ وویل چې راتلونکي 2020 اوریز نړیوال جام څخه به ووځي که چیرې هند کرکټ ملي لوبډله راتلونکي اسیایي جام کې پاکستان ته د سفر کولو څخه انکار وکړي. د یادولو وړ ده چې راتلونکي اسیایي جام به په پاکستان هیواد کې د پاکستان په کوربه‌توب پیل شي، خو هند بیا وویل که چیرې په پاکستان کې اسیایي جام ترسره کیږي نو ستونزمنه به وي چې هند کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي اسیایي جام کې ګډون وکړي او له آی سی سی څخه یې غوښتي چې ځای ورته بدل کړي، خو آی سی سی لا تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي او چوپ پاتې دي. پاکستان کرکټ بورډ ګواښ کړی که چیرې هند کرکټ ملي لوبډله راتلونکي اسیایي جام سیالیو لپاره پاکستان هیواد ته سفر کولو څخه انکار وکړي نو پاکستان کرکټ ملي لوبډله به بیا د راتلونکي 2020 اوریز نړیوال جام څخه ووځي. ټاکل شوې ده چې 2020 اوریز نړیوال جام به په هندوستان کې د هند په کوربه‌توب پیل شي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې خبر. د نورو خسته معلومات لپاره زموږ دغه چینل سره سبسکرایب کړئ، ولې چې موږ روزمره تاسو ته د کرکټ په اړه باندې ښکلي موضوعات وړاندې کوو. نور هم په خدای سپارم، په مخه مو ښه وخت ولرئ، ښه چارې.